زیربنایي پروژې پلي کول، د ولس ستونزو ته رسیدنه او بیروزګاره ځوانانو ته د کار پیدا کول د اسلامي امارت په لومړیتوبونو کې دي. دا هغه څرګندونې دي چې د زابل والي د میزان ولسوالۍ د اداري تعمیر د بنسټ د ډبرې ایښودلو په مراسمو کې وکړې. والي زیاته کړه چې د زابلیانو لپاره په تیر کې هیڅ نه دي سوي، خو موږ د دې ولایت آبادولو ته ژمن یو او غواړو د دې ځورېدلي ولس ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړو. هغه وویل د مشرتابه خاصه توجه زابل ته ده چې اوس یې تازه د ولایت مقام په هڅو د زابل د ټولو ولسوالیو د اداري تعمیرونو د رغونې او بیا رغونې لپاره 80 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې. نو ان شاء الله العزیز موږ ټولو هیوادوالو ته خاصتا د زابل ولایت قومونو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې د الله په فضل به ان شاء الله د زابل ولایت په آبادۍ نه د جناب شیخ صاحب له طرفه نور ډیر آبادۍ کارو ته توجه ځانګړې شوې ده. ان شاء الله دې په باره کې به په وختن ان شاء الله موږ کارونه په مخ وړو او څه برنامې د سړکونو هم لرو چې د شمال زو د طرفه ان شاء الله ماشینګري روانې دي، سړکونه جوړوي. په نږدې آینده کې به ان شاء الله د خاک افغان طرف سړک چې کوم دی هغه نه تیر شوی ده د شاجوی نه، هغه به هم شروع شي. نو دا د مشرانو خاصه ځانګړتیاوې ده. همداسې د کورنیو چارو وزارت له طرف نه موږ ته په همدې آبادۍ لپاره 100,000 لیتره تیل راکول شوي دي. په یادو مراسمو کې بیا د زابل د استخباراتو رئیس د پروژې د ګټونکي شرکت څخه غوښتنه وکړل چې د کار کیفیت په نظر کې ونیول شي او پام دی وسی چې د بیت المال پیسې بې ځایه مصرف نشي. د مشران ملګري او مسؤلین کوشش کوي چې په وطن کې آبادي راولي، چې دغه د نمونو څخه نن په میزان ولسوالۍ کې افتتاح ده، دلته په معیاري ډول باندې تعمیر جوړیږي ولسوالۍ ته. نو باید په دې کې چې کم کسان په د خدمت کې برخه اخلي په اخلاص باندې کار وکړي، چې مراد مو ځینې د شرکتو والا دي چې ښه په اخلاص باندې دغه کار سرته ورسي. داسې ونه شي لکه بعضې ځایو کې چې بیا سبا مشکلات پکښې کې یا سمه نه رغول سوي، دا د ملت پیسې دي باید په ښه طریقه باندې مصرف شي. بل لور بیا د زابل ولایت ویاند وایي د میزان ولسوالۍ د اداري تعمیر چې نن د بنسټ ډبره کېښودل سوه 8 اداري خونې لري. په یوه پوړ کې به په اساسي ډول د 4 میاشتو په موده کې د 5 میلیونه افغانۍ په لګښت ورغول شي. دا چې موږ نن په میزان ولسوالۍ کې د افتتاح مراسم لرو، په ټوله کې د زابل ولایت لپاره 80 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي چې د مرکز په شمول په 11 ولسوالیو کې به اساسي او معیاري او د دې ترڅنګ د ترمیم چارې مخته وړل کېږي، چې په 8 ولسوالیو کې موږ معیاري او اساسي جوړونه لرو او د مرکز په شمول په 3 ولسوالیو کې احاطوي دیوالونه یا هم د ترمیم چارې مخته وړل کېږي. په هر ولسوالۍ کې موږ چې معیاري ودانۍ جوړیږي هغه 8 مجهز او له اړتیاوو سره پوره وطاقونه لري چې هغه په داسې اساسي شکل باندې جوړ دي چې په آینده کې دوم پل وغواړو ور باندې جوړ کې هم په همدغه شکل باندې رغول کېږي. زابل د هیواد د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې پر هیواد د اسلامي امارت د بیا واکمن کېدو کې خاص رول درلودی او امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه ته په خپل غیږ کې ځای ورکړی و.